د شیخ صاحب دا شهادت نه بعد چې کم دینو په لومبه ورځ باندې دا خبره مخې ته راغله چې دوه کسه چې ونو په یو موټر سایکل او دوه کسه په بل موټر سایکل د هغې په باره کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې په هغه ورځ باندې دا خبره مشهوره شوه چې د یو کس پکې نشاندهي شوې ده او هغې افغانستان پسې ورتړلی دی. نو زه تاسو ته یو خبره وکړم چې دوه کسه په یو موټر سایکل ناستی او دوه کسه په بل موټر سایکل ناستی، نو چې د یو کس نشاندهي کیږي نو د څلورو واړو ولې نه کیږي؟ او بیا چې په یو موټر سایکل باندې دوه کسان ناستی نو چې د یو کس نشاندهي کیږي نو د دوه ولې نه کیږي؟ او هغه ورځ باندې هغه خبره د خلکو هغه مظاهره او هغه سیزونه ختمول د هغې د وجې نه چې دا لږ دغه شي کم شي ختم شي، بس هغه سیز یې هغه ورځو کې رامخې ته که چې دا خلک لږ دلاسه شي، اوس بیا څه نشته، مکمل خاموشي ده. داسې داسې کیسونه په دې کیفي کې نن هم چې کوم ټیم یې جوړ کړی دی انویسټیګیشن، هغه وایي چې موږ سره وسایل نشته، او کله چې دوی داسې یو عام مرډ چې کوي او عام قتل چې د هغې دا مسله دی حل کي که نه، نو دوی وایي دا په جدید ټکنالوژي باندې موږ داسې وکړه موږ داسې وکړه، په سوشل میډیا باندې راشي او خپلې مدحې وایي چې موږ سره دا قسم ټکنالوژي ده، موږ سره دا قسم ټکنالوژي ده. او نن چې کوم د هغې د انویسټیګیشن مشر دی هغه چې کوم بیان ورکړی دی نو هغه وایي چې موږ سره په دې کې زیرو ټکنالوژي ده او موږ سره په دې باره کې سم نشته. نو دې کې موږ د چا ومنو؟ ستاسو هغه خبره چې تاسو د یو عام قتل چې کوم دی د هغې تاسو انویسټیګیشن وکړئ او د هغې قاتلان تاسو گرفتار کړئ، نو تاسو وایئ چې ټکنالوژي ډېره ترقي کړې ده او موږ د په ټکنالوژي په ذریعه باندې دا قاتلان ونیول. او چې نن د شیخ صاحب خبره ده نو ته وایې چې ما سره ټکنالوژي نشته او ما سره په دې کې ایویډنس نشته، ما سره په دې کې ثبوتونه نشته. دا د شیخ صاحب او د یو عالم خبره ده ځکه، او تم په هغې کې نور څه کوو او که نه خو بس تا څه وکړه چې بس یو کس چې دی د هغه نشاندهي شوې ده نو تا نه د معمولي غوندې د دغه نه څنګه دومره پته ولګېده چې دا د کم ځای دی او څوک دی. ګوره انتشار به نه خورو، صفا صفا انویسټیګیشن پکار دی او صفا صفا خبرې پکار دي. تاسو ولې مسلمانان نه هغې کې چې کوم دی ډي پي او دی هغه وایي چې زه په خپله مرید یم، که مخکې ستاسو څوک خبره نه مني یا مخکې تاسو له څوک لار نیسي نو بس ورکړئ که نه استفاګانې ورکړئ. چې تاسو استفاګانې ورکړئ نو به خلک پوه شي، دا مظاهرو والا به هم پوه شي، دا ټول به پوه شي، د مسلې نه به خبر شي چې مسله څه ده. نو دا زه تاسو ته خواست کوم چې په داسې قسمه شیزونو له عوامو ورکوئ. اوس د دې هم پته نه لګي چې دا خبره تصدیق ته رسېدلې ده او که نه ده، دا چا چې دا خبره د یو چې پکې نشاندهي وي شوې ده او نه ده شوې، چې دا خبره هم تصدیق ته رسېدلې ده او که نه ده رسېدلې.